منگوے لبیک نبی علیہ السلام علیکم بسنتی وابیو لبیک نبی علیہ السلام مخ کے فرمائل وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من اہل سنت الجماعت دیو بندیانو لبیک بل جماعت کے شروع کو وابیو دا اللہ رسول علیکم بسنتی دی منمخ وسنت الخلفاء الراشدین منل تری تیارو سنت بسنتی دی منم کو سنت الخلفاء الراشدین منل تری تیارو ماوی پسن پا حدیث تاسو عمل لکو کا منگو کو او ہاں نن کو عجیب عجیب خبری دا گن شیخ سے بو مجتہد العصر سے بو امین اللہ سے خپل الدین الخالص کی سلی کی مونگ خپل مساجدو کی وای زکه نکو چې مونږ علت وکړو هغه علت نن سبا نشتی الک سعلتو یرا علت داو هغه دور کې لوډ سپیکر نو هغه دور کې لوډ سپیکر نو आवाज بن رسیدو غن زیات شو خلک الت عثمان مزیو کس مقرر کو مارکیټ تو ورزه اذان وایا ماوی کی خبره د علتی خو بیا به زم علتونه پیش کم د دین او شریعت په هر عمل کې دی وای هغه څنګه ماورته لری بنظم پنځټه ممونځ ده تغیر پر پنځټه ما اذان کیږي ماورته هغه وخت کې غړیو ټیم پیس نو د ټیم پته بن لګیرا مؤذن با هغه سړیو چې هغه په ټیم په وخت باندې پویدو ماوی هغه کس چې با आवाज وکړو اذان به وشو خلکو د پته ولګیره د جمع ټیم حاضر ده ماورته هغه د علت په بنیاد زستاسو جبه کېوم زما مذهب نه ده زدغه خبره نکوم نقل کوپر نه باشد ماورته مخ کې غړی نه د اذان ضرورت وز د غړو ټیم بیس دور راغه هر سړی سره موبایل ور سره د ټیم پکې ګوري هر سړی سره غړی ټیم بیس لګیدل د ټیم پکې ګوري دا زمونږ د علاقې هر مسلمان ته پتره زمونږ مسجد کې د جمع د ونیمه بجه باندې د ماسپخین کېږي سلور نیمه بجې باندې جمع د مازیګر کېږي سار دا ټیم ماخام ماسختن دا ټیمونو باندې جمع کېږي ماورته ها د علت په بنیاد باندې اول 15 ټیم اذان پریدا بیا برست اذان عثماني پریده ماوی د علت په بنیاد باندې اذان نبوي د جمعې پورز اول پریدا اذان عثماني برست پریده ماوی د علتونو په بنیاد دی هغه 15 ټیم اذان د جمعې هغه اذان پرې نه خو د اذان عثماني ظالم اول پریده ماوی ها خبره خاره د خبره د علتونو نه د خبره د صحابو د بغض او دشمنی ده ماته یو ابي وای ماته نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې امام په مسجد کې دن دغه اذان شوه د چې تاسو کوي دغه اذان خو مارکیټ کې شوه تاسو ولې مسجد کې کوي ماورته ها 15 ټیم اذان چې په کوم هيئت کې پیت سره تنن په مسجد کې دغه 15 ټیم اذان په دغه هيئت کې پیت سره په مسجد کې توخایا اذان عثماني به زوخه ماورته اذان نبوي چې کوم د جمعې په ورځ باندې کیږي په دغه هيئت کې پیت سره توخه اذان عثماني بزوخه کته پاغي بدعتي نګر زی ګره ورځي 15 ټیم بیا پدې زولې بدعتي ګرځي کبه بهرال محترم زما عنوان نه ما عرض داکو یو ډل اغل چې راغوي برای راز حمله په قران باندې را دویم ډل اغل چې راغوي برای راز حمله په قران نشو کوله اغوي حمله وکړه د قران په محافظینو د قران په سندونو باندې اغوي حمله وکړه د قران په د بکل را پاسيږي د یو صحابي په شان به حمله کوي کله را پاسي کې امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په شان به حمله کوي کله یو بل امام په ذات حمله کوي په شي تاسو چې کله یو سړی را پاسو د صحابي په ذات حمله کول یی د یو امام په ذات حمله کول ته په شه د دشمن د امام ابو حنیفه نه دی دشمن د صحابي نه دی دا دشمن د قران دی دشمن د امام ابو حنیفه نه دی بلکې دشمن د बिल्डिंग ته چې بهر کله محافظ ولاړی یو کس راځي اول حمله پر बिल्डिंग نه کوي اول حمله په محافظ باندې کوي سو پوری چې محافظ د مخ نه دی لري کړه دی बिल्डिंग ته نشي داخله دی د دیو جنا د چې حمله کوي په محافظ باندې د دشمن دغه बिल्डिंग دی बिल्डिंग کې چې سب براتری دی ډاکو او غل د اغه مې چې امام ابو حنیفه په ذات حمله کوي د دشمن د امام ابو حنیفه نه دی بلکې د دشمن د قران او د شریعت دی د دشمن د قران او د چې حمله پر صحابه باندې را د دشمن د صحابین د دشمن د دا بہرحال محترم معارض کو قرآن مجید دا اللہ رب العزت آخری کتاب دے ماوی دا قرآن دا عظمت دا پر یو دا کافی دا دا کم سیس تعلق چی ردی سر پا کم درجہ کی راغل رب العالمین اغیت منتبه ورکلی دی دویم دا قرآن دا ماوی دویم دا قرآن دا عظمت دا پر دا کافی دا پا مخدز مکنن یو کتاب پا خپل اصلی شکل کی نش دی الحمدللہ یو دا اللہ رب العزت قرآن مجید دے چی دانن پا خپل اصلی شکل کی محفوظ و موجود دے دریم خبر با مختصر الفاظ کی وکما
د قران د اعزاز د پر درې مدا کافی ده نن په مخ د زمکه وګرځا د بل یو کتاب حافظ په مخ د زمکه نه ملاويږي د قران یو حافظ نه په لکونو کروڑونو حافظان پوره دنیا کې وګرځي ان شاء الله تعالی ملاويږي ان شاء الله دغه دینی مدرسې د قران د حفاظت مرکزونه دي دغه علما طلبه د قران د حفاظت دغه مرکزونو څوکیداران دي ان شاء الله دغه مرکزونه به آباد ساتو کنه ان شاء الله دغه دینی مدرسې به ان شاء الله آباد ساتو کنه خپل بچي بم دې ترالیګو ان شاء الله د دې سره به تعاونم کو هر وخت به نور سره ولاړو ټیک د کنه ان شاء الله وعده د ما سره الله سوچت کې رچا وعده ده ان شاء الله خپل مذهب خپل مسلک خپل عقیدې نظریه به قائم دائم اوسېږي ټیک کر ان شاء الله حالات کا ارس راشي کله کې مفاد رااله کله کې سخت او تکلیف رااله عقیده نظریه بن پرې ټیک ده کنه ان شاء الله تاسو دنیا کې په دوکه کې اچولې وي چې یار د امام ابو حنیفه په مذهب پلان کې مسله باندې دلیل نشته د علماء دیوبند پلان کې عقیده ګستاخی ده ماوي ها ته مذهب عقیده مفردا کله ستا په مسله باندې حمله وشو مونږ ته موقع راکا د سړی د مناظرې میدان تراولا ان شاء الله د امام ابو حنیفه مذهب یو مسله ته وګوره امام صاحب کله د مذهب مفتابه معمول به مسلې شاذ اقوال نه منکرین حدیث کار بنه کوي ماوی د امام صاحب رحم الله د مذهب یو مفتابه مسله را واخله مناظره میدان ولګو مونږ د دیوبند بچو ته موخرا کا مونږ نوجوانان احناف ته موخرا کا تبیا قدرت تماشا وګوره چې امام ابو حنیفه دلایل لري کنه لري تبیا وګوره د امام صاحب رحم الله ته کنزل کوونکې بکواس کوونکې ډېر شګو پډيري ولاړل امام ابو حنیفه دلایل په غرونو ولاړل الحمدلله مونږ یو عقیده د ګستاخی نشته زمونږ د علماء دیوبند یو عقیده د ګستاخی او اپ زوره د چتار د ګستاخی چشمه لګولې هر شی درته ګستاخی په نظر راځي وز د الله د توحید څخه لګولم تاسو ګستاخی په نظر راځي داغه خو ما سره علاج نشته 400 ته تیر کا لاړم الته مسله ګرم کړي وس خلکو یره علماء دیوبند ګستاخان دي الکه ولی ګستاخان دي مسله را ګرم کړي دا یره علماء دیوبند امکان کذب قائل دي وزدا توتیان خو بده نه پويږي چې امکان څه ته وي وقوع څه ته وي لکی عوام خو په دې سیس نه پويږي عوام ته وي